کونړ کې طالبانو څو هنرمندانو ته د موسیقي آلات پر غاړه اچولي او سپکاوی یې ورته کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو څرګندوي چې طالبانو پرون د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې څو هنرمندان د واده له یوه محفل څخه راویستي او په غاړه کې د موسیقۍ د آلاتو له ځړولو سره دوی پر سړکونو د سپکاوي په ډول ګرځوي. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب جنګیالي عام خلک ورغواړي چې د هنرمندانو د سپکاوي ننداره وکړي. د طالبانو دغه عمل ته په پراخه توګه خلکو تند غبرګونونه ښودلي او د افغاني ارزښتونو خلاف یې ګڼلي دي. طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون ناوخته د دې اعتراضونو له شدت سره پر افغانستان د واکمنو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه لنډه یادونه کې وویل چې په کونړ کې د اوړمې ورځې د یو وژل شوي ځوان قاتل نیولی. مجاهد د پېښې نور جزیات نه دي ورکړي، خو تان ته سیمه ییزو خلکو ویلي وو چې تېره پنجشنبه د قاری یاسین په نوم یو ځوان د ورور د واده په ورځ یې د موسیقۍ اورېدو په تور طالبانو وژلی او ورسره دوه نور خپلوان یې ټپي کړي وه. ویل کېږي چې له ټپیانو څخه هم یو تن ساه ورکړې ده. طالبانو په رسمي ډول نه دي ویلي چې د تېرې واکمنۍ په شان یې موسیقي منع ده، خو په رسنیو کې موسیقي بنده کړې او دغه راز د ودونو په ګڼو محفلونو کې خلک او هنرمندان وهلي ډبولي او ان وژلي چې بیا یې پوښتنه او تعقیب نه دی شوی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.